د افغانستان د برېښنا شرکت د قدرمن اجرایوي او عمومي رئیس ډاکټر صاحب عبدالباري عمر د هدایت په اساس موږ د برېښنا شرکت یو هیئت دلته د کارونو هغه پلان شوی کار د هغه د تطبیق د چارو د چټکتیا لپاره راغلي یو. لله الحمد موږ په دې کار کې مکمل بریالي شو او موږ هغه پروژه چې هغوی ډېره زمانګیره پروژه وه هغه مو په ډېر کم وخت حتی په ساعتونو کې هغه پروژه تطبیق کړه او د افغانستان د راغلو کړېدلو ځورېدلو مهاجرینو د اسانتیا لپاره مو د هغوی ټول کمپ ورته د برق نه برخداره کړ او له دې وروسته موږ په دې کمپ کې په تمامه معنا په ښه سټنډرډ برابره شبکه دلته لرو او د ټول د ډېر وخت لپاره د آینده لپاره به موږ دلته د یوې ښې سټنډرډ شده برقي تجهیزاتو څخه برخمن یو او د افغانستان د دغو راغلو کړېدلو ځورېدلو افغانانو په مخ به انشاءالله العزیز په دې برخه کې موږ مکمل هغوی ته د خدمت قابل واوسو.